طالبانو ته د ملا یعقوب تازه پیغام. ملا یعقوب خپلو طالبانو ته څه پیغام ورکړی دی؟ له خپلو طالبانو یې د کومو شیانو غوښتنه کړې ده؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د رژیم د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د دغې ډلې له غړو غوښتي دي چې په پټو سترګو د هیڅ چا اطاعت ونه کړي. نوموړي پرون د پوځي پوهنتون د فارغانو په فراغت غونډه کې وویل خدای تعالی موږ ته عقل او فکر راکړی او مکلف کړي یو چې په پټو سترګو د هیڅ چا اطاعت ونه کړو. تاسې حتی ما نه دغسې اطاعت مه کوئ. د طالبانو د دفاع وزیر دې ډلې د مشرانو ځینو پریکړو ته په اشارې وویل باید ولیدل شي چې دغه کس څوک ده، څه کاره ده او اوس څه فکر او اراده لري. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې باید حق او باطل وپېژندل شي او د همدغه شناخت له مخې چلند ورسره وکړي. ملا یعقوب په خپله پرونۍ وینا کې دا هم ومنله چې د افغانستان فضا د دوی په کنټرول کې نه ده. هغه په دې اړه وویل زه په خلاصو سترګو وینم، تاسو یې هم وینئ. وزیران، جنرالان، د قول اردوګانو قمندانان او نور ټول اسمان ته وینو خو هېڅ مو هم له لاسه نه کېږي. ملا یعقوب پر قلم زده کولو هم ټینګار وکړ او ویې ویل چې له ټوپک پرته قلم څخه څه نشي کولی. دا لومړی ځل دی چې ملا یعقوب هم د طالبانو پر نالیدل شوي مشر ملا هیبت الله اخندزاده کنایوي نیوکې کوي. پر هغه مخکې د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی هم توندې نیوکې کړې وي. طالب ویندویان بیا د دوی د مشرانو ترمنځ اختلافات نه تاییدوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.